یو دقیقه مخکې مه ځئ ملګرو دا ویډیو راسره خامخا اورئ دا خبرې واورئ مونږ او تاسې تراب له لاسه ورکړه اوس یې ارمان کوو چې کاش تراب ژوندی وی او مونږ ورسره ډېر څه کړي وای د تراب هغه مشکلات د تراب هغه ستونزې مونږ حل کړی وای خو تراب لاړ اوس نو هېڅ فایده نه کوي همداسې زموږ په ټولنه کې نور شاعران نور ممثلین دي زموږ د ټولنې نور داسې خلک چې هیوادوالو ته په بېلابېلو برخو کې کار کوي خدمت کوي خو بدبختانه په ډېر سختو مشکلاتو کې دي په ډېرو سختو ستونزو کې دي د هغوی له جملې څخه یو ګل اغا لال پروال صاحب ده چې تاسې د سره بلد یاستئ د شاعري سره بلد یاستئ د څومره ستونزې لري په دې هر څه تاسې پوهېږئ خو نن لال پروال هر چا هېر کړی سبا چې لال پروال وفات شو نو بیا به هر سړی راځي ویډیوګانې به هم کوي مرسته به هم اعلانوي بچیان به هم په ښوونځي کې اچوي ولې دغه ارمانونه د ده په ژوند موږ نه پوره کوو راځئ ګل اغا لال پروال را سره ده دی غږو له ده سره خبرې کوو نور ملګري را سره دي پژواک صاحب به تاسې پېژنئ چې ماشاءالله ډېر ښه خپرونې مخکې وړي ستاسې د خندا لپاره ستاسې د ستاسې د مه خنده ستاسې د خندا لپاره همداراز دغه بل ملګری خو زه هم نه پېژنم دا خو بیا ته معرفي کړې عکسخانه لري ښه مونږ د دې مېلمانه یو نه دلته ښه چای خو نشته نو چای به راوړي ښه او دا خو پېژنئ نو څوک ورته سیار خبریال وایي څوک وایي هغه لس والا ګیلاسه دا لس والا ګیلاس باندې تا مشهور کړی او سادات صاحب خو بیا ټول پېژنئ how are you from Festalist تانه په ټوست لیکس ټیسټ خیر زه خو د سره پره شب بیا راوړم که نه دوستانو لال پروال صاحب ته راځو نن په لال پروال صاحب غږېږو شفیع لالا سره به هم مرکه کوو ده سره به هم خبرې کوو خو ده سره بیا وروسته خبرې کوو لال پروال صاحب ستړی مه شئ په خیرونه خیر علی میاخیل صاحب تاسو ستړي مه شئ ستاسو دې ټولو ملګرو ته سادات صاحب ته هم هرکلی وایو تاسو ته هم میاخیل صاحب او تاسو ټولو ورونو ته الله مو خوشحاله لره تاسې هم راته ژوندي اوسئ ولا بس دلته په دې ننګرهار کې پروت یم دومره ده چې ویلې د غریب نه چې رسۍ واخلي غریب شي او د ملا نه چې پټکی واخلي غریب شي زموږ نه م هغه کار واخیست دلته هم تبلیغ له بوتلم او تبلیغ کې بس بیرته دې بیا راغلو اوس پراته یو دغلته وخت یې تېرېږي بس او د خدای پاک فضل دی او کله کله ځان سره داسې دغه شو چې ژوند څنګه روان دی ژوند که د ژوند خبره وکړم که نه نو زه به درته بیا په ژوند باندې دومره ووایم چې د چا وزر پوره دی او اعتبار دی سادات صاحب چې د چا وزر پوره دی او اعتبار دی دلته خوار دی که غریب دی رایسار دی دلته ویر ماتم په کور د خوار غریب دی دلته ویر ماتم په کور د خوار غریب دی خوشحالیانې دلته کار د هر مالدار دی خوار غریب کونډه یتیم کمري د ولګي همدا خط دي دهشتګر مرګې په کار دی خوار غریب کونډه یتیم کمري د ولګي همدا خط دي دهشتګر مرګې په کار دی د وتلو تښتېدو درک هم نشته که پراته په سرو لمبو که په انګار دی دلته ویني د هر چا د زړه نساسي هر سړی ناز د خپل مرګ په انتظار دی څوک له ویرې دلته شور خوړلی نه شي څوک له ویرې دلته شور خوړلی نه شي څوک وایي چاته څه ښکاره په دار دی ځان مې خرڅ کړه کور مې خرڅ کړه بچي مې خرڅ کړه نور څه وکړمه په ځان زړګی مې غار دی رب ناراضه دی که څه راباندې کېږي دلته غرق خوار او غریب یتیم بې پلار دی نو د ژوند ټولې مسالې دغسې دي د ټولو ځوانانو الله دې زموږ او د تاسې د ټولو مسالې حل کړي بعضې وخت مخکې ستا ویډیوګانې ویرل شوي وې ډېرې خلکو کتلې ډېر هېوادوال خفه وو په تا باندې څه هېوادوالو کومک کړی که نه هماغسې مشکلات هماغسې تورې تیارې که درته ووایم لکه دا اوس تاسې یو ملګري وویل که نه چې یو ریړه میړه دلته کوه صحیح ده زه به دومره ووایم چې هغې کې زما نه به تقریبا 2.5 ملګرو تذکرې غوښتې وي خو په 3 ورځو کې ما 15-16 راټولې کړې په 4مه ورځ یې راوستم ښار له چې په هغه کور یې نه ایستم هر چا ویلې چې لالا خو بس بنګله کې شو که نه خو بچي مې هغه ښوونځي کې شو زه یې بیا تبلیغ له بوتلم نو زه دا وایم چې د دې 3 واړو کارونو نه زما سودمنه دا وه چې یو کاروبار ته یا دوکانګي ته یو شربت ګیلاس ته زه تبلیغ جومات له چې تللی خو هملته به یې ما ته ویلی وی که نه چې هلته زما سترګو ته کتابچه ونیسي که نه وایي د لال پروال خیمه وګورئ نن خو هغه نه خیمه شته دی نه هغه کار شته تبلیغ جومات له یې سره بوتلم که نه نو ضرور خو دا و چې زما دپاره یو
هغه ته سماوار کې ما پکوړې او سماوار و هغه سفر واوله اوس مې ویلي چې هغه زما یو بچو له مرنه کې هغې کې چې څوک زنانه دغه ګاډي ته لاندې سړک باندې ولاړی یا پاس ولاړی او خاخ مې همغلته کوي دا مو ارمان هم دی چې کلي کې مې مخه خوی همغه سړکونو په منځ کې نو اوس راغلی یم هغه شپږ میاشتې چې وې روجه کې برابرې شوي میاخیل صاحب بیا مې هغې ورور ته وویل چې تا کومه کرا رالېږلې وه په هغې خو د شپږو میاشتو وشوله خو اوس به زه د دې نه وځم هغه سیند غاړه کې به واړم ویې ویلې چې یاره زه درلېږم نو اوس هغه کور والا هغه د 10,000 باندې ما هغه یې راته کرا نیولې او بل مې په 2,000 ونیو اوس په دا 4,000 کې مې بل نیولې دی هغه وایي زه یې درلېږم خو د مینې والا زما په خیال چې راکې آیا جامه پرې نه ښودله پوه ځکه چې 4 میاشتې باقي وو 14,000 روپۍ شوې نه دلته په دې ښار کې داسې بلد هم نه یم او نه د ګرځېدو نه کوم کار چې و هغه هلته پاتې شو نو هغه خبره وې د زړه للمه کې ویلې کرم په څه کېږي یا دشته کې کرم په څه کېږي نو دا لاسګاډ هم په څه کېږي یا یو کار خو زه خدای مهربانه دی او وبه شي زه به دوستان ته صرف دغه یو خبره کومه بیا د لالپروال صاحب نه شعورونه اورو چې که همکاري ورسره کوي او کاروبار ورته جوړ کړي سیستم ورته جوړ کړي چې لالپروال صاحب ځي او بېګا ته 200 روپۍ خپلو بچو ته ګټي دومره صرف وکړئ او ستاسو به ډېره لویه مهرباني لالپروال صاحب مینوال ستا د شعر په تمه دي ستا شعر او نظم ژوند درته غواړو خدای هم خوشحاله لره بیا هم مننه کوم چې تاسې زمونږ د شعر سره دومره علاقه لرئ او غزل به وایم چې نن مې په خپله د ځوانۍ تصویر ته ډېر وجړل نن مې په خپله د ځوانۍ تصویر ته ډېر وجړل ما د یو خوارې لیونۍ تصویر ته ډېر وجړل نن مې په خپله د ځوانۍ تصویر ته ډېر وجړل ما د یو خوارې لیونۍ تصویر ته ډېر وجړل ځان له یوازې زما سترګې ډکې نه وې په نم ځان ته یوازې زما سترګې ډکې نه وې په نم را سره ټولې کورنۍ تصویر ته ډېر وجړل او چې زورورو ظالمانو ته وژلی پلار و چې زورورو ظالمانو ته وژلی پلار و موږ د هغې یوې جنۍ تصویر ته ډېر وجړل چې ظالمانو زورورو ته وژلی پلار و موږ د هغې یوې جنۍ تصویر ته ډېر وجړل او چې نړولی و ناترسو په بمونو باندې په بمونو باندې بیا مو د هغې ودانۍ تصویر ته ډېر وجړل او یا لالپرواله په رښتیا که حقیقت ووایم زیات مې دا ستا د پریشانۍ تصویر ته ډېر وجړل زیات مې دا ستا د پریشانۍ او د غزل دی چې دا ستا مینه زړه چاودون دی دا ستا مینه زړه چاودون دی دا به څنګه شي جانانه دا خو 2 ورځې ژوندون دی دا به څنګه شي جانانه دا ستا مینه زړه چاودون دی دا به څنګه شي جانانه دا خو 2 ورځې ژوندون دی دا به څنګه شي جانانه او کله زه د ځانه ورک یم کله ته د ځانه ورک یې کله زه د ځانه ورک یم کله ته د ځانه ورک یې زه خو وایم چې زه کرک یم خو یاره ته زما نه کرک یې او وایي چې زه خو وایم چې زه کرک یم یاره ته زما نه کرک یې زه ویم نن ته وی پرون دی دا به څنګه شي جانانه دا خو 2 ورځې ژوندون دی دا به څنګه شي جانانه او وایي نه د ځان نه به داستا شم نه د ځان نه به داستا شم او نه د ځان نه به زما شي نه به ما په منډه ګیر کې نه به ته په منډه خلاص شي نه د ځان نه به داستا شم نه د ځان نه به زما شي نه به ما په منډه ګیر کې نه به ته په منډه خلاص شي راپسې د چا لمسون دی دا به څنګه شي جانانه دا خو 2 ورځې ژوندون دی دا به څنګه شي جانانه او نه به سم نه به خراب شم نه به سم نه به خراب شي بی ګناه که کباب کېږم بی ګناه خوار به کباب شي نه به سم نه به خراب شم نه به سم نه به خراب شي بی ګناه که کباب کېږم بی ګناه خوار به کباب شي خو یو تر بل مسخه لړمون دی دا به څنګه شي جانانه دا خو 2 ورځې ژوندون دی دا به څنګه شي جانانه او وایي دې ته هم کتل پکار دی دې ته هم نظر پکار دی دې ته هم کتل پکار دی دې ته هم نظر پکار دی ژوندون کله داسې کېږي ژوند ته هم سفر پکار دی نو لالپروال خوار جګرخون دی دا به څنګه شي میاخیل صاحب لالپروال خوار جګرخون دی دا به څنګه شي میاخیل صاحب دلته وایي 2 ورځې ژوندون دی دا به څنګه شي نو ژوند درته غواړم او را به شم یو نظم لا چې وایي ای زما لویه
او عظیمه ربه ای زما ای لویه. زما لویه او عظیمه ربه زما عاجز بنده یو سوال ومنه اها. او په توره شپه سرتور سر ناست تاته یو په حق د واړه خوار غریبو خلکو لاس په زارو یمه په خوا ستا ته یو ته مو عرض واخله او فریاد مو واوره ته مو عرض واخله او فریاد مو واوره نور دا مظلوم ولس خوشحال که زمونږ د محتاجۍ د بندګانو ځنې خلاص همواړه هېوادوال که زمونږ آمین. د محتاجۍ د بندګانو ځنې اخلاص هم واړه هېوادوال که زمونږ د خویندو میندو پښتنو تور سرو په سر راخور د عزت شال که زمونږ له بدبختیو مو هېواد وساته دا دردېدلی کړېدلی ولس باقي د ظلم د سیاد وساته او د کونډو رونډو یتیمانو مې ته شي مددګار روزي رسانه ربه د درنو ورونو میړنو باننګو په سر شمله هسکه ځلانده لره او د درد و غمه مې دا ورور مسلمان دا اولادونه دا بچي وساته د ظالمانو دا د ظلم کاسه باقي په اقربه رانسکوره کته د خوار غریب او دا بېوسه خلک خلاص نور د هر ظالم د زوره کته زمونږ فریاد واوري ژړا مو واوري سوال او زاري شور او غوغا مو واوري د محتاجۍ مو د بنده وساتي په خپل کور کلي خپله خاوره کې مو د هر جابر آینده وساتي او وی چې بې تا په اقربه هېڅ اسره نه لرو خیار او د تمه د خیار د دې مخلوق د شره مونږ بندګان ستا یو ذره نه لرو ای د بېوزلو مددګاره خدایه زمونږ خاون غني غفاره خدایه او رانه راضي شي مونږه معاف کړي ربه ورک زورور زمونږ خلاف کړي ربه په سمه لار مو برابر کې خدایه او په مونږ د خپل رحم نظر کې خدایه ته یو لوی ذات لوی دربار لري ته نوم مبارک ښکلی غفار لري ته مونږ ته بخښش وکړي او عفو وکړي خیار د مظلوم ولس په نفع وکړي او تا ته ارزو او تمنا ده زمونږ ستا په رضا باندې رضا ده زمونږ او ته په مونږ امن خوشحالي راولې لور په لور خدایه پسرلي راولې نور دا هیواد ګلي ګلزار کې زمونږ واړه بېکاره ته په کار کې زمونږ دا دردېدلي زړونه جوړ کې راته هر وږی نس باندې مو موړ کې راته وی نور دا هیواد ګلي ګلزار کې زمونږ واړه بېکاره ته په کار کې زمونږ دا دردېدلي زړونه جوړ کې راته هر وږی نس باندې مو موړ کې راته دا خوار بېوسه کې شتمن خدایه او زمونږ د ټول مخلوق سختن خدایه فریاد مو واوري سوال زاری مو واوري او دا ماته ګوډه شاعري مو واوري فریاد مو واوري سوال زاری مو واوري دا ماته ګوډه شاعري مو واوري بې تا په اقربه هېڅ اسره نه لرو بېوزله خلک یو چاره نه لرو بې تا په اقربه هېڅ اسره نه لرو بېوزله خلک یو چاره نه لرو ای د دې واړه کائنات خالقه لایق ته د هر صفات خالقه مونږ یو موټی یو وحدت خپله کې ورک مو له منځه هر نفرت خپله کې دا سوال زاري ستا له درباره کوو ژړا فریاد درته غپاره کوو دا سوال زاري ستا له درباره کوو ژړا فریاد درته غپاره کوو زخمي زړګي ته مو سکون راکړي او راته نجات له هر جنون راکړي ته یې مالک د درست جهان خالق او شي په موږ واړو مهربان خالقه نو په چغو چغو ژاړم سوال کومه عذر زاري زلال پوروال کومه ای د بېوسو مددګاره خدایه او زمونږ خاون غني غفاره خدای او د حقایقو معلومات راکړي د ظالمانو نه نجات راکړي د حقایقو معلومات راکړي او د ظالمانو نه نجات راکړي ډېره مننه خوشحاله لارښود اوسئ صاحب چې وخت یې راکړ ولې نه قربانه شم زه ستاسو یم خوشحاله اوسئ زه به بیا هم له دوستانو نه یوه هیله وکړم که هر څوک غواړي چې د لالپوروال صاحب لاسنیوی وکړي نو ټلیفون شمېره یې په سکرین تاسو ته ښکاري مستقیم سره اړیکه ونیسئ خو د ساتیري لپاره اړیکه مه ورسره کوئ د خدای روی که صرف که مرسته م کوله اړیکه ورسره کوئ که نه یا هم زحمت مه خوشحاله ورته اوسئ کوئ لکه موږ کله کله وایو که نه چې ګران په ما دا ګیر چاپیر درې دا هر یو ښکلی دی ګران په ما دا ګیر چاپیر درې دا هر یو ښکلی دی او زه د دې هېواد یم دا هېواد زمونږ کلی دی دې کې دې پراته ډک له غیرته پښتانه خلک تل دې وي ژوندي دا شملور درانه خلک سختو ورځو نه دا هر یو ځوان وتلی دی زه د دې هېواد یم دا هېواد زمونږ کلی دی کور د اتلانو ننګیالیو نازنینو دی ویاړم پې ساتلی تل دې زمرو د تن په وینو دی کور د اتلانو ننګیالیو نازنینو دی او ویاړم پې ساتلی دې زمرو د تن په وینو دی خو چا چې سپک کتلي تېنه چېرته ژوندی تللی دی چا چې سپک کتلي چا چې سپک کتلي تېنه چېرته ژوندی تللی دی
زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی خو دا ډېرو جنګونو او جګړو دلته وژلي دي دا ډېرو جنګونو او جګړو دلته وژلي دي کور کلي د ډېرو په توپونو نړېدلي دي دلته بې ګناه د غټ واړه زړګی چاودلی دی زه د دې هیواد یم دا هیواد زمونږ کلی دی او زه پې خفه کېږم پې دردېږم دا چې ژاړم خیار د آبادۍ یې لالپوروال د خدایه غواړم ما د زړه په مینه دا شعار درته لیکلی دی زه د دې هیواد دا هیواد زمونږ کلی دی او نور خو هغه مخکینی شعر چې و د دې زیاتو ملګرو هغه هم خوا خو بلال شاداب دغه کړی چې یاره په چغو چغو په ژړا مې ډېر عالم ولیده او دې وران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولید په دې وطن کې هر سړي خپله برخه غم ولید کاکه غټ دی او کورکوټ ډېرې ککرې دې جګړو د انقلاب وخوړې ورور د ورور غوښې سرې په سرو وینو کباب وخوړې مرګ د انسان مې رنګارنګ رقم ولید او دې وران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولید او څوک د نارو د زند آباد او مرد آباد ووژل څوک د نارو د زند آباد او مرد آباد ووژل هر یو ناترسه بې ګناه په خپل هیواد ووژل ادم خواره مې دا د دې وخت بنیادم ولید دې وران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولید او ما لالپوروال په سترګو ډېرې حادثې ولیدې په وینو سرې مې د دې مظلومو لس کوڅې ولیدې ورځ د قیامت محشر مې دلته چم په چم ولید او دې وران وطن کې هر چا خپله برخه غم ولید خدای دې دا وران وطن زموږ نور جوړ کړي الله دې موږ او تاسې ټول د شر د مخلوق نه وساتي ډېره مننه نو درنو دوستانو دا وه زموږ د ګل اغا لالپوروال صاحب سره خپرونه چې تاسې تر دا مهاله راسره ولیدله تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم د الله مل شي